الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ الحديث. مؤمنان رونو، حضرت ابی بکر رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابی دا فرمایی: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطب الناس. بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې ناستو صحابه کرامو، حاضرو صحابه کرامو ته خطبه واروله. فقال، او وی فرمایل: الا تدرون ای یوم هذا؟ ایا نه خبر کومه ورځ ده دغه؟ قالو، ناستو صحابه کرامو او فرمایل، ادبن او فرمایل: الله ورسوله اعلمو. الله دی رسول دی الله خپه باندې خبر ده. قال، راوی مبارک فرمایی: حتی ظننا انه سيسميه بغیر اسمه. موږ د دې ګمان وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورځې ته کوم نوی نوم ورکوي. خو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الیس بیوم نحر؟ ایا دا د نحر ورځ نه ده؟ دا د لوی اختر ورځ نه ده؟ قلنا بلا یا رسول الله. موږ وویل: هو، دا خو د لوی اختر ورځ ده او د نحر ورځ یې موږ بولو، نو تر اوسه خو یې همدغه نوم ده. قال، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ایو بلد هذا؟ الیس بالبلدة الحرام؟ دا کوم ښار ده؟ ایا بلدة الحرام نه ده؟ مکة المکرمه نه ده؟ قلنا بلا یا رسول الله. موږ ویل: هو، دا خو بالکل بلدة الحرام ده، مکه مکرمه ده او د الله عزتمن ښار ده. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له متوجه کولو د موږ وفرمایل، او دغه توجه د هغو حاضرو صحابه کرامو او تر قیامه د قیامته پورې د ټول امت توجه په سوق د دې حدیث سره رسول الله صلی الله علیه وسلم توجیه کړې ده او فرمایلې ده چې صحابه کرام یې دې ته متوجه کول او امت خپل دې ته متوجه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم فرمانونه اوس ورکوي د هغو څومره اهتمام ده او څومره د هغو ته توجه باید وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: فإن دماءکم، یقینا وینې تویول د تاسې په ناحقه سره د یو بل، و اموالکم، او مالونه خوړل لوټل د په ناحقه سره د یو بل، و اعراضکم، او عزتونه خدشدار کول او پایمالول د تاسې په خپل منځ کې، و ابشارکم، او جسدونو، پوستونو، بشرې د تاسې توهینول، اهانت کول، اذیت کول د تاسې په خپل منځ کې. علیکم حرام، دا په تاسې تر قیامته پورې حرام دي، او داسې حرام دي لکه کوم عمل سی حرام ده په دغه ورځ کې، که حرمت یومکم هذا، لکه حراموالی د ورځې د تاسې دغه چې کوم عمل په دې ورځ کې حرام کار، ناروا کار، زنا، غلا، فحشا کیږي د دغه لوی اختر په ورځ باندې، دا به د تاسې په اذهانو کې څومره منفور عمل بلل کیږي. نو دا وینې تویول، مالونه لوټل او اعراض پایمالول، اذیتونه او ضررونه یو بل ته رسول، دا په تاسې باندې داسې حرام دي لکه په دې ورځ کې چې کوم حرام عمل حرام ده. فی شهرکم هذا، په میاشت تاسې کې دغه کې چې کومه ذی الحجه میاشت ده،
او په دې کې چې کومه مکرمه او معظمه میاشت ده، کوم بد عمل کې حرام ده. او فی بلدکم هذا، په ښار د تاسې دغه کې چې ښار د مکې مکرمې ده، د بیت الله الحرام ښار ده، په دې کې بد عمل کول څومره حرام دي. نو د تاسې دا پورته اعمال تر قیامته پورې د تاسې منځو کې د تاسې په مابین کې همدغسې حرمت لري، همدغسې غلظت لري په حرمت کې. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا هل بلغتو، خبردار ما ته متوجه سئ، ما دا خبره تاسې ته ورسوله، تاسې د ما په خبره باندې پوه سوئ. قلنا، موږ ناستو صحابه وویل نعم، موږ پوه سو د تا په خبره ای د الله حبیبه. قال، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت ګوته پورته کړه او وی فرمایل اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسه، یا الله ته ګواه اوسه چې ما د خپل امت ته دغه مهم اعمال ورسول. نور د دوی کار ده چې دوی بیا له دغو حکمونو سره څرنګه چلند کوي او تا ته بیا څه دروړي. ما خپل رسالت ادا کو، الله جل جلاله د مخ ته د خپل حبیب په ارشاداتو باندې، په احکامو باندې، په شریعت باندې د عمل توفیق را نصیب کی. اقول قولی هذا استغفر الله. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.